کورسونه سیمینارونه چې د مختلفو ولایتونو او مرکز ملګرو ته برابر کړي دي چې په هغه کې 850 نفره فارغ شوي دي. فارغینو نه د زندانونو چارو سامون ادارې د نظامی چارو مسلکی کېدو په باره کې دغه طرز العمل او زده کړې ورته برابرې کړي او دوی پوره توګه عملي کړي دي. د دغو مجاهدینو ورونه چې څومره فارغ شوي دي ولایتونو کې ته هم تللي او په ولایتونو کې هلته د دوی دپاره دغه زده کړې د نور مجاهدینو پر دوامدار دوی هلته جریان لري او په رسمي توګه یې موږ ته رالیږي او موږ مکمل د کشف ارګان د لوري نظارت کیږي. راځو بلې برخې ته. د نشهیي توکو په وړاندې جناب مولوي صاحب محترم حفظه الله خو تاسو ته د قندهار او د مرکز نشهیي توکي هغه کوم مجموعه درته وړاندې کړه او په دغو کې یو څه درته وایم چې 909 سیټونه موبایلونه چې زندانونو چارو سامون ادارې ته وړل کېدل د امنیتي مسؤلینو لخوا نیول شوي دي او د نشهیي توکو کوم کسان چې یو نوي کسان چې څومره نیول شوي دي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. بله برخه چې جناب مولوي صاحب درته وویل چې 1230 تنه د ایران محبوسین چې را انتقال کړي افغانستان ته په مختلفو ولایتونو ته هم لیږدول کړي دي او تر اوسه پورې د عدلي او قضایي محکمو دپاره چې دوی ولایتونو ته چې نیول شوي په یو ولایت کې دي او محکمې ترتیب ده تقریبا 1020 کسان موږ د یو ولایت نه بل ولایت ته انتقال کړي او د محکمو دپاره چې دوی محکمه وشي او پسې خپل ولایتو ته را انتقال کړي دي.